فضلي وایي که سیاسي مداخله وي د زیمبابوې په برخلیک اخته کیږو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي وایي که په کرکټ کې سیاست راځي نو لکه د زیمبابوې په څېر به موږ ته هم مشکل وي. هغه وایي چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې چانس ورکول پکار دي تر څو خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. د کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي په لندن کې د بي بي سي پښتو تلویزیون سره په خپله مرکه کې وویل چې د کرکټ نړیواله شورا غونډه ډیره مهمه وه. په دغه غونډه کې د زیمبابوې کرکټ له بندیز سره مخامخ شو او دا د هغه ټولو هیوادونو لپاره چې په کرکټ کې سیاسي مداخلې یا نور مشکلات دي د خطر زنګ دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې هم په کرکټ کې سیاسي مداخله کیږي ځکه چې د کرکټ بورډ غړي ټول سیاسي کسان دي، نو ښاغلي فضلي وویل چې د افغانستان وضعیت داسې دی چې په ټولو ادارو کې داسې څه شته چې باید نه وي. خو هغه وایي چې موږ تر ډیره دا هڅه کړې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره څنګه خپلواکه ده نو هماغسې خپلواکه یې وساتو. نوموړی وایي چې د کرکټ بورډ غړي د کرکټ نړیوالې شورا د قانون سره سم دي، نو که بیا هم داسې څه خبره وي نو د بورډ غړي له رسنیو سره اړیکې لري، وخت نا وخت له رسنیو سره خبرې کوي چې باید رسنۍ له هغوی په دې اړه وپوښتي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کرکټ نړیوال جام څخه له راستنېدو وروسته د بورډ غړو پلټنه وکړه او نوید صاحب او دولت احمدزي ته یې سزا ورکړه او همداراز د کرکټ بورډ اجرایي رئیس په مرکه کې هم ناست و. ښاغلي فضلي وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اساسنامه کې هر څه واضح دي. په دغه اساسنامه کې د بورډ د غړو او عمومي رئیس صلاحیت معلوم دی. هغه وایي چې د اجرایي ریاست لپاره کس د عمومي رئیس لخوا وړاندیز کیږي، خو د بورډ غړي هم کولی شي چې په مرکه کې کینی. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې د نوید صاحب او دولت احمدزي دندې نه دي ځنډول شوې، خو د بورډ غړو د څېړنو په اساس هغوی له نړیوالو فعالیتونو څخه منع شوي او د کورني کرکټ په برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلي فضلي همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ یوه خپلواکه اداره ده او هڅه به وکړي چې د چارواکي په دې پوه کړي چې د کرکټ نړیوالې شورا قانون څه دی. په لوبډله کې د ځوانو لوبغاړو د راتګ په اړه نوموړي وویل چې هغه د خپلې دندې پر مهال ملت ته ویلي وو چې که غواړې چې لوبډله ځوانه کړو په نړیواله کچه نورې لاسته راوړنې هم ولرو نو په لوبډله کې ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکوو. او ټولو خلکو ولیدل چې په نړیوال جام کې اکرام علي خیل او د بنګلادیش ای لوبډلې په وړاندې رحمان الله ګربز او نورو لوبغاړو خپلې وړتیاوې ښکاره کړې. د اصغر افغان د بیرته مرستیال لوبډل مشر کېدو په اړه ښاغلي فضلي وویل چې دوی له نړیوال جام مخکې پرېکړه کړې وه چې راشد خان به لوبډل مشر ټاکي، خو هغه مهال راشد خان لوبډل مشر نه شو چې اوس له نړیوال جام وروسته نوموړی د دریو واړو فارمټونو لپاره لوبډل مشر وټاکل شو. هغه همداراز وویل چې راشد خان په خپله خوښه اصغر افغان مرستیال لوبډل مشر ټاکلی تر څو د هغه له تجربو څخه ګټه ترلاسه کړي. نوموړي په افغانستان کرکټ کې د سیاست په اړه وویل چې که چېرته په افغانستان کرکټ کې سیاسي لاسوهنې راشي نو لازمي خبره ده چې د افغانستان کرکټ بورډ حالت به هم د زیمبابوې په څېر شي. هغه همداراز دا هم وویل چې د عمومي رئیس او اجرایي رئیس کار موده 3 کاله ټاکل شوې ده او هغه به هېڅکله هم په دې ونه ویرېږي چې له خپلې دندې څخه به لاړ شي، خو وایي چې تر څو د کرکټ بورډ چیرمن وي له ملت سره به خپلې کړې ژمنې پوره کوي. په هر حال دا وې د حاجي عزیز الله فضلي خبرې، خو دا په بورډ کې ښکاره سیاسي لاسوهنه ده چې د غړو په اړه د ممبران پرېکړه وکړي او حتی سزاګانې دې ورته وټاکي. ملت د عاطف مشل او میراثیانو غم وخورئ، که نه له کرکټه به مو خلاص کړي، بیا به نورو لوبډلو ته ناست او خپله لوبډله به مو نه وي. په هر حال تاسو د عزیز الله فضلي د دغې مرکې په هکله څه نظر لرئ؟ تر څنګ یوه یادونه درته کوو چې په راتلونکو ویډیوګانو کې مو د عزیز الله فضلي په اړه مهم معلومات راټول کړي دي چې د ده تلیفوني غږونه هم پکې شته چې له ثبوت سره به یې تاسې ته وړاندې کړو. په هر حال که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.